راځو پرون ورځ مونږه ورفلو باره کې خبرې کړې وي نن ورځ به مونږه پلوټ وایو سمپل ورته ګورئ دا ما فولډر جوړ کړی فولډر کې مې د HTML CSS او دا رقم ته ایمیجز اخیستي بس نور مې هیڅ هم نه دي کړي تاسو به سمپل راشئ زه به دلته ویژوال سټوډیو کوډ یوز کوم ځکه چې لږ کار ډېر نه ده خو لږ زر کار کول غواړي تر څو موږ ته وخت سپما شي نو زه به د ویژوال سټوډیو کوډ یوز کوم تاسو چې هر یو ټیکسټ ایډیټر یوز کولی شئ مشکل درته نشته د یوز کیا دا مې چې اوپن کړلو را به شو هماغه زړه طریقه کاروو دلته کې راځو فایل ته او فایل نه پس به تاسو راشئ اوپن فولډر بلا اوپن فولډر او اوپن فولډر نه پس راسه ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ کې د کوم فولډر دغه مې فولډر د فلوټ دا به سلیکټ کړي دا فولډر خیا چې دا د کله سلیکټ ک دغه د تاسو سره په دوړه فایل دغه ساندیو فولډر سره اوپن شو ایمیجز دی ایمیجز نه پس د HTML فایل او دغه د CSS فایل ته په HTML فایل هم اوپن کی هم دا شانی براشي د CSS فایل هم اوپن کې سمپل زدل تک راځم څه کوم خپل کوډ کوم څه طریقې سره کوم ډایرکټ کوم هیڅ مشکل نشته دا راشه د ځکه ودا ټایټل ورکا ټایټل کې چې شی ورته لیکي سهار یو ټایټل تاسو برابر وي همغه ټایټل ورته ورکم او ته فلوټ لیکلو ځکه نو موږ فلوټ یادو د دینه پس براشم د ځکه بز سو کم یو دانه ډیپ واخلم صحیح ډیپ نه پس بزراشم د دې دنه بز سو کم چې کوم یو دانه H1 اخلم ساخلم H1 اخلم H1 کې به زه ولیکم چې ویلکم خیا ویلکم موږ به خو بس we are going to learn what هر یو شی تاسو لیکئ د دې کې یو غټ ټایټل ورته ورکړئ صحیح دغه د ماده ته یو دانه ټایټل ورکړلو دام چې کله وسولو دا مې غلطي وکړه دا ټایټل باید زه بهر راوخلم دا په دغه ځکه ورکم دا به دې نه کټ کم او دا به زه د ډیب نه بهر ورکم دا مې چې دې ځکه ورکړل اوس به دغه تراشم ډیب ته به هم د نه په دې ځکه زه غواړم چې یو دانه ټایټل واخلم او دې ځکه زه لیکم یو لیکل کوم دا سمپل لیکل کوم هي نور هیڅ هم نشته دا دلته براسم به وسو کوم H1 کې د نن راته ولیکل چې فرض کا about us دا یو شی دا بس دا معلومات دي چې دی about us او د about us لاندې به زموږ سره چې زموږ خپل معلومات دي صحیح څنګه لیکم دغه شانتي لیکم دا ځکه د تر سره کوم تر څو تاسو دلته براشي ویو کې ماته سوکا درته ورډ ریپ کا ټیک شو ساده خبرې دي چې دا مو شلو دلته کې راشه داسې چل وکا څنګه چل وکم دا راته دي وکا چې دا اوپن وذ لایف سرور کا خیا په HTML کې به دا اوپن وذ لایف سرور کوي صحیح امید درته د ځکه د طریقې سره راغلو خو یې موږ دا رقم ته غواړو نو موږ غواړو چې د لګ ډیزاین کو لګي برابر کو لګ خاص راشي نو د دې لپاره اوس یو دوه طریقې زده ته خیا یم دا به دې سایت تکم او دا شی به دې بل سایت تکم چې دا شی مې دې بل سایت تکلو اوس برا شو دا بل وړو کې کو ورس ډیر سمپل لګ لګي مخه یې خبره ورته کوم اوس برا شو خپل دې فایل ته مخکې ځنه چې راشو دې فایل ته باید دا ور سره لینک کو تاسو په فایل نوم او ایکستنشن ته ګورئ صحیح را به شي کوم ځای ته برابر راشي برابر کوم ځای ته هډ فارټ ته او دې کې وتا سو لیکي چې لینک نه پس وتا سو راشي ریلیشنال شي جوړ شول تاسو په دې کې وتا چې ولیکي صرف به هغه د خپل فایل نوم ورته ولیکي کوم چې د فایل نوم دا خدای دوی چې ریکارډر می سٹارټ وي بالکل سٹارټ د ریکارډر می دلته به ورته ولیکم چې design.css الته تیار ته راځي خپل باندې خپلم ته مشکل نشته دا چې دا شی د کله وکړو را به شي دې کې وتا سو کې لک ډیزاین به ورکې ډیزاین به څنګه ورکې سلیکټر به واخلې ډیکلریشن بلاک به واخلې او د ځکه ورته سو کې او ډیزاین به ورته ورکې زه ته ټیکس راته لاین کا څنګه د لاین کم زه ته سنټر ته راته لاین کا خوای سنټر ته بیرته لاین کم زموږ ټیکس لاړلو سنټر ته چې کله موږ H1 سنټر ته لاړلو د بل ځکه چې شی وصول د بل هم سره لاړلو چې د بل هم سره دې څه کارو چې دلته کې راشه او د چې شی وکا د ځکه د څه وکا چې یو کلاس ورته ورکا کلاس به ورته ورکم د څه په نوم باندې دغه په نوم باندې هډینګ 1 چې دا مې ورته ورکړلو بس خلاص وسو کیسه بس نور هیڅ هم ضرورت نشته راشه بیرته دې ځکه او د ته شی ورکا د هډ 1 کا هډینګ 1 کا خیا چې دا مو شلو هډینګ 1 ډاټ مې نور کړی خا ډاټا مرته ورکړه د کلاس د ذکر به تاسو دا دغه شو چې دغه شو زه وایم چې یو کلر دی مو واخلي خیا کلر هم ورکې هو کلر هم ورکوم خا کلر څنګه ورکې زه تام چې ریډ کلر ورکوم ریډ د ډیر خوښي هو ډیر مې خوښي خیا ریډ هم چې کله وشلو دینه پس براج وسبو کو را به شو خپل ډیپ ته مونږ یو غلطي کړې دا غلطي مو دا کړې چې مونږ ډیپ ته کلاس نه ورکړې کلاس ورکړې به واضح معلوم شي خا کلاس هم ورکې هو دې تم کلاس ورکوم چې کلاس ورکې about کلاس نوم ورکوم خپل نوم ورکولای زه هو هر نوم چې په دغه جوړي په ځل باندې هغه نوم ورته ورکولای شي اځ دا مې ورکړل به تر ځم خپل CSS فایل ته ودې کې څه کوم دا سم کولای شم چې ولیکم چې div dot چې شي that about بس خلاص دغه کلاس ده او په ډیپ کې کوم کلاس اخیسته دا رقم کلاس مې اخیسته ده زه ته دې بارډر ورکم بارډر هو ورته کنه بارډر خو شاید خاصه د پاره ورکه څونه بارډر ورکه زه ته 3 پکسل بارډر ورکوم دا سولید وی او خاص سولید دی هو سولید دی او څنګه وکم بلوي کراته
صحیح لیدلو دا مکمل دغه شان دی راغلو دې ته ویل کېږي بلاک لیول الیمنټس لاړ شي بیرته ایچ ټي ام ایل که چا نه زده هلته یاد کړئ صحیح ده دا بلاک لیول دی بلاک مطلب دا چې یو سره نه شروع کېږي بل سره پورې ځان رسي خاص څنګه دغه شان دی وګوره دې نه سټارټ شو ترې غزي پورې نو د دې کوم حل لاره نشته کومه طریقه نشته زه غواړم چې دا دغه ذکر راولم دا څه پایده دا خو ډېر بد ښکاري اباوټ دې ځکه زه غواړم چې کورسز راولم دې ځکه زه غواړم نور شیان راولم دې ځکه نور شیانو باره کې معلومات راولم نو دا خو ډېر بد نه ولې نه دا پر ډېر بد نو څنګه چل وکم دې چل وکړه خیا داسې وکړه چې راشه دلته کې بیرته چې دلته راغله دې دپاره ته یو ویټ وټاکه هی شابسې اوس دې صحیح خبره وکړله څومره ویټ ورته ورکړم څومره دې خوښی زه وایم چې 500 ورته ورکوم 500 ورکړې هو 500 ورته ورکړه 500 پکسله مې ورته ویټ ورکړه او ګوره اوس وایله چې کیسه زموږ برابره شوله لږې کمونه نور چې دغه چې کوم راشي کموایم داسې وکړه چې دا شی لږ دې خواته کړه دا شی هم دې خواته کړم دا شی به لږ را دې خواته کړم دا مې چې را دې خواته کړو را دې خواته شه را دې خواته شه را دې خواته شه ښه را دې خواته شه دا شی هم لږ را دې خواته کړو نو سم صحیح رانغللو ښه نو څه چل کوي داسې کوم چې دا لږ کموم ولې داسې کوم زه چې هلته ډایرکټ درته لایف شو کېږي نو باید ښه شو شي ښه دا مې 400 کړلو ښه دا مو شو خو دا مو شو اوس دا بل وایي چې داسې کار کوم چې زه یو بل ډیبه ماخلم په کې یو تصویر ورکوم داسې کې باید یو تصویر راشي تصویر نه پر مثال کورسز باره کې معلومات دي او غیر معلومات دي اباوټ اس کې غواړي ډیب کې لاندې تصویر راوړي هر قسم تشویق چې تو غواړې ترې راوستل شي کارت جوړې معلومات راخلې مړه چې شي دې په زړه وي کنه ته په دغه ډیب کې دنه هغه رقم ته کارونه کولای شي ها هو دا رقم ته یا اوس چې شي وکم زه کار کوم چې یو بل دغه ماخلم چې خلې یو بل ډیبه ما خلم خا دا داسې بوکو دا بلند را کافي کو دا ډېره خبره نه وایم خو بيخي خبره ده چې دا مې را کاپي کدل تر اعظم د دې کې فیسټ کوم خدای دې دې کې پیسټ کو دې کوم چې دا اباوټ دا او دا به زه دې کوم چې دا به کورسز کومه کورسز یا سټاپ کورسز بیکم صحیح نه سټاپ بیکم کورسز کې دا راشي صحیح ده کورسز د شي دا کورسز شول او دلته کې هم راشم about our courses یا د څه وایم چې our courses یا new courses هر یو شی ګوره تاسو سمپل دي چې لږ معلومات درکوم ښه خاطر خو دغه شان دی راغلی خو ډېر بد نه ښکاري ولې بد نه ښکاري بیخي بد ښکاري که یو کار بل وکړو کوم کار به وکړم دا شی به زه راکافي کړم سمپل تر څو تاسو ته وخت بچت شي تاسو یم بیا نیم بچت شي ستاسو مصرف هم ونه شي داسې کوم چې دغه ځای کې به دا شی کوم دي ته به دا کلاس چینج کړم ډایرکټ موږ دا کلاس لیکلی شي ډیبونه لیکو هو لیکلی شي خو بیا برته مشکل راځي چې به رانه شي که نه دې کې باید که موږ غواړو نور سلیکټرز هم راولو ښه نو زه به داسې وکړم چې دې کې به څه ووایم زه به ورته کورسز ووایم صحیح ده هو صحیح ده ها اوس دې وایي کې صحیح کړله که یو کار بل وکړو دې ته زه مارجن ورکړم ورکړه که نه مارجن نو څه مشکل خو نشته څومره ورته ورکړم یاره داسې یو 10 پکسله به صحیح وي خیال دې ورته دا څنګه راغله دې بل ته نه ورکوم هو دې بل ته ورکړه دواړه ته یو ځای ورکولی شو چې هلته ډیب ولیکم او مارجن ورکړم خو هغه رقم ته هم کولی شي دې کې بره ولیکه چې صرف ډیب او ډیب ته مارجن ورکړه ټول چې څومره ډیبونه دي ټول به تا سره 10 مارجن واخلي صحیح یا دا خو ډېر اسانه شو وای دلته مې 10 پکسل ورته ورکړلو 10 پکسل دی مارجن شولو دغه شان دی اوس که زه هر څومره ډیبونه اخلم د دې پسې یو په بل پسې راځي دا ده بلانې بل راځي که بل ډیب واخلم هغه یو پسې راځي که بل ډیب واخلم هغه یو پسې راځي لکه نن چې ما تاسو سره یو ډیزاین شریک کړلو او په هغه کې څه شی ول په هغه کې څلور ډیبونه یو کس اخیستي او هغه ټول یو په بل پسې راغلي همدا شانتي ملګرو پوښتنه هم کوله چې دا به زموږ څنګه کولی شو چې دا یو په بل پسې را نه شي لاندې دا باید په یو قطار کې لکه دلته راغی بیا بل دلته راشي بیا بل دلته راشي چې کله موږ کارډ جوړو بیا تاسو دا وګورئ خپل دغه دپاره نه چې کله موږ کارډ جوړو هلته بیا به تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ خیر پریکټیکل پروژې بیا به دې کې کوو خو اوس دلته ځان پوه کړي همدغه شیزونه همدغه ویلیو پراپرټیز او ویلیوز هلته موږ استعمالو تر څو د تاسو پوه شوي واوسئ زه به تاسو ته یو هغه راخلم یو ویب سایټ ته مې ته پکچر شو کوم چې دغه رقم ته موږ یو ویب سایټ هغه جوړو پروجیکټ جوړو په هغه باندې موږ کار کوو صحیح ده که نه اوس غواړم چې دا شی نه دا دلته راشي ښه نو په دې دپاره اوس موږ پلوټ وایو دا اوس پروژې موږ کومې خبرې وکړې داسې فضول خبرې وي صحیح ده فضول نه وي خو خیر خبرې دا چې ټول بیسیک کې موږ لګیاولو نو مارته عملي ټول شیزونه وښودل ښه دې ته به زه وایم فیډینګ هم ورته ورکړه که نه ښه فیډینګ هم ورکړم څومره ورته ورکړم 10 پکسل د فیډینګ هم واخلي ښه او دلته کې هم راځم دې ته هم زه فیډینګ ورکوم څومره 10 پکسل ښه دا به شول دا به ډېر ښایسته ډیزاین کوو ښه اوس سمپل موږ لګیو زه وایم چې دا شی اوس بره دلته راشي دې دپاره موږ فلوټ وایو څه وایو فلوټ وایو فلوټ څو ویلیوګانې اخلي فلوټ 2 ویلیوګانې اخلي یو ته چې دا لیفټ ویل کېږي بل ته رایټ ویل کېږي زه به دا لیفټ کومه لیفټ مطلب دا ده چې دا ګوره لیفټ شولو صحیح دا خاص هم لیفټ ته دا کیسه خو اوس غواړم چې دا بل هم باید لیفټ ته راشي فلوټ او دا ویلیو مې څنګه کړل ورته لیفټ مې کړل
صبر 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 فلوټ لیفت دا او دبل فلوټ بس نه کو رائټ دی کو ځای نشته دا ځکه دا راځي بره دا ګوره رائټ ته راغله ډیزي ته همداسې کوم چې دې سایز لیکم 300 دا ګوره بره خپله ډیزي کې ځان اډجسټ کوي 300 نه 100 به کو 300 به کو هایټ په نور ټاکو هایټ مو ته ټاکو دا دی هایټ به څومره کم هایټ به زه 1500 کم د بل ته هم هایټ 1500 ډېر زیات شو 200 به کو بل هم 200 کو او صحیح ده دې طریقې سره ګوره کتل تک دا د پرځ مثال مانو دا تاسو خیال کړئ دي چې ما تاسو ورکړلو نو ورته هایټ کم کړلو په داسې بیرته سلوټ سو کم ویني دا کته راځي خدا غټ شي سکرین نو بیرته فور تر شي ګوره دې زده راغلو که زما سره فرض کړه رائټ مو ما لیفت اخیسته وای قدم ز لیفت واخلم تاسو ورته ګورئ دوباره سمري دلو دا دلته راځي یو بل واخلم هغه په یو پسې راځي تاسو ته ګورئ یو بل ما خلم هه هي ربا دا شي نه کنټرول زد شي او وینډوز بي نه راخلي دا غلطه مې اخیسته کوم یو دف about نه دلته کې وسکم computer یا DIT یا هر شي چې یا ویب ډیزاینینګ صحیح او زه د سکو نامه ز کوم ځکه لاړم یار کلاس دا به خیر ویب شي دا دی ویب شي او دا دی ویب ډیزاینینګ شي دې کې خو خیال ګوردا په دې په ډایرکټ راځي بیرته دوباره هم لیدل ځکه دې کې دا ځای کېږي کنه وای دا خطر راتلو خادینه پس برا شو دامو شو او دلته کې زه ایمیج راوړم دا نه راوړم ایمیج راوړم ایمیج دا SRC ورته ورکړي ایمیجز په فولډر او دې دنه چې کوم ایمیج راوړي اول دویم دریم کوم یو چې تاسو خوښوي نه راوړلو دا غټ شول او د دې کې دا موږ برابر کو څنګه برابرو هم دا شانتي سمپل برابرو ته کې براشم ډیب ویب دا نه موږ شو کو د دې وایډ بس موږ کو دا 300 پکسل کم یا 300 پکسل مې کو هایټ مې ورته نور مطابق 200 پکسل کړو بارډر ورته واخله دغه بارډر در کافي به کم دي نه ټول په سیم راشي همدغه مارجن فیډینګ ویډینګ هایټ د بهر شي دا شانتي به راشي کنټرول سی کافي ټیک یا dip dot web او ویب ایمیج ته وځو څو کا ویډ ورته ورکړم څومره هم سره باید برابر راشي 300 پکسل او همدارنګه براشم هایټ ورته ورکړم څومره 200 پکسل تاسو دې ګورئ د دې طریقې سره راوړل وګورئ یو بل کې ګایډ ورک شو نو د دې سمول لپاره موږ صرف سمپل دلته راشو border div plus width depend
کې مشکل نشته. border بل نه اخیستی باید دا border واخلي که نه صرف دې border نه اخیستی داسې به وکړم چې دا به زه کټ کړم دا به زه دې ته راولم دلته کې به ورته border ورکړم او دا border به ورته زه ریډ کړم چې دې څه شی کوي تاسو کتلای شئ چې زمونږ غلطي په کوم ځای کې څومره غټه غلطي موږ کړې ده دې ته زمونږ نه دی خیال دلته کې وګوره دا ډیپ زمونږ بیخي بره پورته راځي ولې راځي چې دلته کې زمونږ ډیپ سایز وګوره او زمونږ د ایمیج سایز وګوره څومره غټ موږ اخیستی ده دلته کې وګوره 200 پکسل ټول هایټ د دې ډیپ او دلته کې ما دې تصویر ته ورکړل دلته کې دا هیډ هم چې دا هیډ وان چې کوم د دې سایز دومره اخیستی ده نو دا به زه باید کم څومره کم باید چې زه څومره کم هغومره به برابر راځي هم چې دا شانتې کړل او بل به زه داسې کې راشم داسې کې به نه دا فلوټ به زه څنګه کم ورته ته زه فلوټ واخلم که نه او فلوټ به ورته څنګه کم لیفټ به ورته واخلم کله مې چې فلوټ لیفټ واخیستلو اوس ورته ګوره نه دې طریقې سره راغلو ولې دا دلته نه راځي ځکه نه راځي داسې کې ځای نشته ده کله چې داسې کې ځای وي بیا به دا هلته کې راشي وګوره دا راغلو ورپسې دا راغلو بیا ورپسې دا راغلو ښه که دی ووایي چې زه دا رایټ ته کم دې سر ته باید راشي ان دا لیکل باید دې سایډ ته وي بیا به څنګه چل کوو بیا هماغه چل ورسره وکړه بېرته راشه داسې ته ښه دې ته بیرته راشه او دلته کې ورته وایي چې دا راته څنګه کړه دا راته رایټ ته کړه رایټ مطلب بیخي هغه ښي خوا ته دې راشي ولیدلو بیخي رایټ ته راغللو که همداشان دې دا دې ته راوړل غواړو دې دپاره بیا موږ نورې طریقې انشاءالله چې ووایو داسې کې بل نور څیزونه ته غواړې چې راوړې هغه هم راوړلی شي نو دغه شان دې دغه دومره فاصله دا په داسې کې راځي که دا زه ورته اضافه کړم داسې نه بیا به داسې کې نور شیزونه راشي ښه داسې به وکړم چې دوی دواړو ته به نه ده اوس که زه بله یو خبره تاسو ته ګورئ که زه ووایم چې دغه دا نه دا دې لیفټ ته وي اول کې چې کوم یو ده هغه د رایټ سایډ ته راشي د لیفټ ته وي د اولنی چې کوم اباوټ والا ده د رایټ ته راشي بیا به څنګه کېږي بیا به دا شان کېږي وملیدلو نیو کورسز بیا دا راغلو بیا دا راغللو ښه که د دې سایز موږ لږ ورته غټ کړو بیا تاسو ورته وګورئ نور به ډېر زبردست به راشي یا څنګه به راشي دې سایز به زه ورته لږ غټ کړم دا کوم ایمیج او دغه چې زموږ سره وګورئ تاسو ورته دا به زه لږ نور هم غټ کړم دا به زه 400 کړم او دا بل به م لږ غټ کړو دا به 950 واخلو دا بل به هم 950 واخلو اوس تاسو ورته ګورئ ډېر زبردست به راغلی وي د ویټ به م لږ اضافه کړو دا به زه څو کړم دا به زه 400 کړم اوس دا وګورئ دې طریقې سره څومره لوکس او مزېدار راځي نو دا و لیفټ رایټ فلوټ صحیح ده که چېرته تاسو غواړئ چې ټول دا شانتې راشي کوشش کوئ چې ټولو ته څنګه کوئ فلوټ ورته لیفټ کوئ فرض که یو د نه دلته راوړي بل هغه سایډ ته راوړي یو لیفټ کا او بل رایټ کا که دا غواړئ چې دې رایټ ته راشي بیا به دې ته رایټ واخله که دا غواړئ دا رایټ ته راولئ دا واخله که دا لیفټ ته راوړل غواړئ دا بیخي لیفټ ته کا نو په همدې طریقې سره تاسو دا برابرولی شئ خدای دې وګماري چې 100 وي که 50 وي که هر څومره وي نو تاسو ورته فلوټ څنګه کوئ فلوټ ورته لیفټ کوئ هغه به یو په بل پسې راځي صحیح دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا ټول راوړئ که بېرته زه راشم دا ګوره زه دوباره ټول لیفټ کوم تاسو ورته ګورئ رایټ دا به زه لیفټ کوم همداشان دي که تاسو نور ډیپس هم واخلئ دا ده کنټرول سی داسې کې زه دا فیسټ کړم او بېرته کې راشم داسې کې کورسز والا چې کوم د دې دغه خصوصیات بیا راواخلم او په دې کې زه دا پیسټ کړم دلته په یو په بل پسې راځي دا بل ولې ښکته راغلو ځکه چې دې کې ځای نشته دی دې کې که موږ ورته سایز کم کړو به دې کې بره راشي همدې طریقې سره که تاسو دې ټولو ته سایزونه کم کړئ فرض که زه دا 300 واخلم دا بل هم 300 واخلم او دا بل هم 300 واخلم
دا به ګوره موږ ټول وایو په عملي پروجیکټس کې ټول بیا راځي خو صرف دا پوښتنه چې تاسو سره پیدا کېدي په دې خاطر باندې ما درته وویل دا وګوره ټول به یو په بل پسې ډایرکټ راځي په طریقې سره تاسو چې هر څومره کارډز وغیره ډبس هر څه چې وي تاسو کولی شئ چې برابر یې کړئ او راوړئ انشاءالله دې دپاره بیا موږ نور شیزونه وایو او په هغه باندې بیا بخي تاسو صحیح پوه شئ نو فلحال دغه باندې نظام پوه کړئ او دا به یاد کړئ چې فلوټ څنګه کار کوي او څه ته ویل کېږي فلوټ دوه ویډیوګانې اخلي یو لیفټ او بل رایټ ډېر اسانه ده او سمپل ده انشاءالله چې راتلونکي درسونو کې بیا نورو شیانو باندې بحث کوو کوشش وکړئ چې اسایمنټ هم کې برابر کړئ چې همدغه شانتې ساده ټولو کړی ده خیر مشکل نشته خو بیا مې یو څو ډیپس واخلئ او ټول په دې ترتیب سره تاسو برابر کړئ وړوکی شان اسایمنټ ده بیا اپلوډ کړئ همدې ترتیب سره څنګه چې ما کړی ده خپله خوښه باندې کوم ښایسته ډیزاین مو چې مخکې اخیستي دي ځکه اکثره نه شوی کولی یو به راغی بل به ښکته او بل به بل ځای کې همدا شان تاسو باید درې څلور دانې ډیپس یو په بل پسې مسلسل راوړئ تر څو زه پوه شم چې دا تاسو برابر کړی دا او یاد کړی مو ده